بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د مکعب مستطیل، مساحت او حجم دی. البته موږ نقطه داسې تعریف کړه چې نقطه یوه نشانه ده چې بود نه لري، یعنې طول، عرض، ضخامت نه لري. بیا یو بودي یا ون ډایمنشنل ورته وایي چې مستقیمه کرښه ده چې له نقطو څخه جوړه سوې، دې ته یو بود وایي. او بل دوه بودي ده چې ټو ډایمنشنل، یعنې طول و عرض لري چې یوه سطح نمایندګي کوي چې موږ دغه چې په یو سطح کې واقع وي هغه ته شکل وایو، چې ټولې نقطې د شکل په یو مستوي کې واقع وي. او بل موږ درې بودي لرو چې نور بودونه هم شته، خو درې بودي یعنې طول، عرض او ارتفاع ده چې دا په مختلفو مستویو په واسطه جوړ سوی وي. البته اوس موږ راځو اصل موضوع ته، د مکعب مستطیل، مساحت او حجم. مکعب مستطیل چی ته وایي؟ هغه شپږ وجهي ته وایي چې ټولې وجهې له مستطیلو څخه تشکیل شوي. مکعب مستطیل هغه شپږ وجهي ته وایي چې ټولې وجهې له مستطیلو څخه جوړې شوي، او دغه مستطیلونه 90 درجې زاویې جوړې کړي. البته مستطیل یو شکل ده چې هغه ته متوازي الاضلاع هم موږ ویلی شو چې مقابل ضلع 2 په 2 سره موازي و مساوي دي، زاویې 90 ده. دې شکل ته مستطیل وایي. او مکعب مستطیل هغه شپږ وجهي ده چې دغه مکعب مستطیل ده. له شپږو مستطیلو څخه تشکیل شوی. یو مستطیل، دوه مستطیل، 2 په 2 مساوي دي، دا بل مستطیل، بل مستطیل، دا یو مستطیل، دا یو مستطیل ده. البته هر هغه مستطیل چې ټول ضلع سره مساوي هغه ته مربع ویل کیږي. البته دغه مکعب مستطیل ده. دلته موږ مکعب مستطیل له څو وجهو جوړ سوی؟ له شپږ وجهو: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. شپږ مخه لري، یو وجه لري چې 2 په 2 له مستطیلو څخه تشکیل شوي، چې دا مستطیلونه عین مساحت لري او دغه سطح یو په بل باندې عمود دي، 90 درجه زاویه ده تشکیلوي. ښه، اوس موږ دلته راځو چې مکعب مستطیل البته موږ مساحت جانبي پیدا کوو، مساحت کلی پیدا کوو، او حجم د مکعب مستطیل سره هم پیدا کیږي. موږ که چیرې دلته وګورو چې مساحت جانبي دغه څلور وجه ته مساحت جانبي له دې ځایه پیدا کیږي. یعنې هدف دا ده چې دلته که دې ته طول وایي، دې ته ارتفاع وایي، دې ته عرض وایي، دغه مساحت جمع دا مساحت جمع دا مساحت جمع دا مساحت جانبي. یعنې په دې معنی که چیرې یو تعمیر په شکل د مکعب مستطیل وي او د دې څلورې خواوې رنګ کو، یو متر مکعب رنګ په دغو نه موږ ته اجره اخلي. البته د دغه تعمیر موږ کولی شو چې څونه مصرف خوري. دغه دلته چای کوو؟ مساحت جانبي پیدا کوو. مساحت جانبي ټولې څلور وجهې دي، په دې معنی چې دا اوږدوالی دغه مستطیل مساحت پیدا کوو، یعنې طول ضرب عرض. دلته طول ضرب عرض، دا او دا سره مساوي د دوچندوی، او دا او دا سره مساوي د دوچندوی. ښه، که دې ته A وایو، دې ته B وایو، دې ته C، د دغه مساحت EB 2 دانې لرو، 2 EB. دلته دې ته هم C ویلی، BC 2 BC، 2 EC، 2 BC. مساحت جانبی دیده لاسته راځي. مساحت کلی، مساحت جانبی جمع مساحت دو قاعدتینو چې دغه دې ته قاعده ویل کېږي چې کېږي مساحت
کلی د مساحت جانبي جمع دوه چند د دغه مساحت مستطیل مساحت چې موږ پیدا کړو وقت کې دو چند کړو د ده هم پیدا کېږي مساحت کلی پیدا کېږي یعنی که چیرې موږ دغه ځلې ته A وایو دې ته B وایو دې ته C وایو EB دوه چند دی دوه EB دلته BC دوه BC او دې ته هم A ویلې دې ته هم C EC دوه EC یعنی په دې شکل که چیرې موږ مکعب مستطیل ولرو موږ کولی شو چې په دې شکل دا مکعب مستطیل شو مکعب مستطیل په دې شکل کې البته دلته موږ دغه ځلې ته اوږدوالی وایو A دې ته B دې ته C مساحت کلي مساحت کلي مساحت چې کېږي کلي مساحت موږ پیدا کوو دغه شاوخواوې یعنی په دې معنی چې دغه مساحت واسه دا ایسې دغه هم سی ده یعنی دغه مساحت شاته یعنی کېږي دغه مساحت A ضرب C دا مستطیل چې مخکې ده مستطیل شاته عیني مساحت 2EC جمع مساحت کلی مساحت یعنی اول موږ جانبي مساحت پیدا کړو جانبي مساحت جانبي مساحت یعنی دا کېږي 2EC له بلې خوا دا دغه مستطیل له دې مستطیل سره مساوي ده 2BC یعنی 2EC EC دا مستطیل ده شاته مستطیل ده چې 2EC او دغه مستطیل BC ده 2BC اوس دا مساحت جانبي مساحت دی کلی مساحت دی کلی مساحت چه کېږي مساحت جانبي یعنی 2EC جمع 2BC جمع دغه مساحت دا دواړه قاعدې دي 2EB چې دلته موږ ښه په دې شکل کې ښودی شو چې که دغه هغه ته A وایي دې ته B وایي دې ته C وایي مساحت جانبي A ضرب C دا دوچنده 2EC او دا C ده دا B ده 2BC او بل دا مساحت جانبي C ده دغه سطح مساحت پیدا شد مساحت کلیه دا مساحت جمع دا مساحت A ضرب B دوچندی کېږي چې 2EB دا مساحت کلی و مساحت جانبي په دې شکل پیدا کېږي یعنی که درې بوده ولرو طول عرض ضخامت کولی شو که موږ په دې شکل لرو اوږدوالی عرض ارتفاع نو ورسره کولی شو مساحت جانبي کلیه 2EB جمع 2BC جمع 2EC مساحت کلی مساحت پیدا کیږي په همدا شان موږ کولی شو چې دلته هغه پیدا کړو د حجم مساحت د قاعده ضرب ارتفاع کېږي مساحت د قاعده حجم د مکعب مستطیل حجم د قاعده مساحت ضرب ارتفاع کېږي یعنی څه معنا قاعده ګورو چې A ضرب در B A ضرب در B ارتفاع C ده ضرب C یعنی د درې واړو بودونو حاصل ضرب حجم لاسته راځي یو بود که ای وي بلې B بلې C درې واړه بودونه سره ضربېږي حجم لاسته راځي ښه چې دا حجم البته په وي موږ ښیو
یعنې دا په دې معنی که چېرې موږ په یو اتاق کې چې مکعب مستطیل شکل ولري د ده حجم پیدا کړو او یو کارتن چې د حجم پیدا کړو دا دواړه حجمونه سره تقسیم کړو تعداد د همه کارتنو موږ کولی شو چې دغونه کارتنه د مکعب مستطیل کې یا د اتاق کې جایږي یعنې په دې معنی چې دغه سطحه که دا ډېرې وړې سطح سره کیدو بالاخره یو مکعب مستطیل دغه قاعده په سر نور سطح کیدو بالاخره ضرب د ارتفاع کیږي چې ای بی سی ښه موږ هغه مکعب مستطیل ته چې مکعب مستطیل موږ ویلو چې ټولې وجهې شپږ وجې مستطیلونه وي که چیرې دغه شپږ وجې مربع وي او سره مساوي هغه ته موږ مکعب ویل کیږي چې ای و بی و سی مساوي مکعب مساحت جانبي مساحت کیږي دلته کیږي ټولې وجهې مساوي دي که ټولې وجهې موږ ای ونیسو دا نوشته کولی شو چې دوه ای مربع جمع دوه بیا هم ای مربع کیږي څلور ای مربع کیږي او مساحت کلی د یوې مربع موږ که چیرې دغه ونیسو د یوې مربع دغه مکعب ده دا ای ده دا ای ده دغه مساحت جانبي کیږي د یوې مربع مساحت ای ضرب ای مربع یوه ای مربع دوه درې څلور ای مربع کیږي مساحت کلی څلور ای مربع جمع یوه ای مربع دلته او ای مربع دلته شپږ ای مربع کیږي کلی مساحت کیږي شپږ ای مربع په همدا شان موږ کولی شو چې حجم د مکعب لاسته راوړو حجم کیږي چې مساحت د قاعده ضرب ارتفاع مساحت قاعده ای ضرب ای و ضرب ای کیږي ای مکعب یعنی موږ مکعب داسې تعریف کړو چې هغه مکعب مستطیل ده چې هغه مکعب مستطیل ته مکعب ویل کیږي چې جانبي سطح مربعوي وي او په دې شکل موږ هغه کوو پیدا کوو ښه موږ یو قطر د مکعب مستطیل یو مکعب مستطیل څلور قطره لري چې قطر د مکعب مستطیل موږ پیدا کولی شو چې ډي مساوي کیږي ای مربع جمع بی مربع جمع سی مربع په دغه موډل کې موږ ښیو چې که چیرې موږ داسې شکل ولرو چې دغه یو مثلث د قایم الزاویه ده دغه ته که دغه اوږدوالي ته موږ فرضاً سی مربع وایو جمع دغه ارتفاع ای مربع ده مساوي کیږي تی مربع سره یعنی دغه اوږدوالی جمع دا اوږدوالی تی مربع کیږي ښه دغه تی مربع ډي مربع وبخئ ډي مربع موږ دلته بیا د سی مربع په جای چې دغه سی مربع ده نوشته کولی شو چې بی مربع جمع ډي مربع بی مربع یا یو بل حرف دغلته که موږ په دغه قیمت کې فرضاً ام کیدو ګورئ دغه یو هغه ده یو مثلث قایم الزاویه ده دې ته موږ وویلې ام مربع جمع ارتفاع یا ای مربع مساوي میشوه مساوي کیږي له قطر مربع ډي مربع سره دا رابطه موږ نوشته کړله دې مثلث قایم الزاویه بیا دغه مثلث قایم الزاویه ده چې دلته مثلث قایم الزاویه کې دې ته موږ ام مربع ویلې ام مربع دغه او دا سره مساوي دي دا کیږي بی مربع جمع سی مربع مساوي جمع ای مربع مساوي ډي مربع دلته ډي مربع مساوي کیږي ای مربع جمع بی مربع جمع سی مربع اطراف نه جذر نیسو قطره پیدا کیږي یعنی مربع د طول مربع د عرض مربع د ارتفاع ټول سره جمع کیږي او وروسته له هغه څخه جذر نیول کیږي وخت چې جذر ونیو قطره لاسته راځي ښه البته له دې موډل موږ کولی شو چې وښیو چې یو مکعب مستطیل په درې هرمو باندې
کولای شي عین قاعده و عین ارتفاع وي موږ کولای شو تشکیل ګوره دا یو هرم ده دا بل هرم دا بل هرم یعنې دغه مکعب له درې هرمو څخه تشکیل شوی چې عین قاعده و عین ارتفاع لري یو هرم دا یو هرم دا او په عین زمان کې دې موډل کې موږ کولی شو کوساینونه د جهت هم پیدا کړو چې په 11 صنف کې دي درې مثلث د قائم الزاویه دي چې یو مثلث د قائم الزاویه ته که اکس پر آر نیول کېږي کوساین د الفا اکس پر آر دلته بل مثلث د قائم الزاویه کې وای پر آر دې مثلث د قائم الزاویه کې زید پر آر نوشته کېږي چې البته دا به موږ اکس پر آر کوساین د الفا وای پر آر کوساین دی بیتا زید پر آر کوساین دی گاما یعنی په دې معنا دغه زاویه چې دا محور د اکس دا محور د وای دا محور د زید دغه زاویه الفا تشکیلوي دا بیتا د سره گاما اوس دغلته یو مثلث د قائم الزاویه ده دا الفا اکس پر آر دا وای پر آر دلته کېږي زید پر آر له دې ځایه موږ کولی شو چې دا رابطه لاسته راوړو چې کوساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د بیتا جمع کوساین مربع د گاما چې دو تا کوساینونه دي جهتهایی چې البته دا اطراف مربع کوو چې بیا دا په وروسته درسو کې بیا موږ مربع کوو بیا دلته اکس مربع جمع وای مربع جمع زید مربع هغه دي د قطر ده چې دلته کېږي البته کوساین مربع الفا جمع کوساین دا کېږي آر مربع سره مساوي کېږي آر مربع تر آر مربع خلاصېږي هغه رابطه لاسته راځي ښه اوس موږ راځو سوالونو ته چې څو سواله حل کړو او ښه نوشته دي د ډبرو د یو دیوال اوږدوالی شپېته سوري 10 ارتفاع یو سلو شل سانتي متر د هغه حجم په سانتي متر مکعب سره پیدا کړئ که چیرې د یو مکعب اوږدوالی ښه د دې استعمال ځکه ته زیات ده ځکه چې موږ که چیرې وغواړو یو دیوال براورد کړو چې څونه خښتې د دیوال کې په مصرف رسیږي نو خپله دیوال هم یو مکعب مستطیل ده د دیوال مکعب حجم موږ پیدا کوو چې دلته اوږدوالی پنډوالی او ارتفاع سره ضربوو چې حجم لاسته راسي خو خپله خښته هم یو مکعب مستطیل ده چې دا هم موږ حجم لاسته راوړو حجم د همدغه لومړنی حجم چې حجم د دیوال د تقسیم د حجم د خښتې کوو چې تعداد د خښتو موږ ته راکوي چې څومره خښتې په د دیوال کې په مصرف رسیږي البته بدون له هغه مسالې نه چې هغه نه صرف نظر سوی وي کولی شو چې موږ فرضاً په دغسې مواردو کې استفاده وکړو نه او بل موږ کولی شو مساحات د جانبي و کلي و د مکعب مستطیل استفاده وکړو چې دا زیات په فیزیک له دې څخه استفاده کیږي او ښه د ډبرو د یو دیوال اوږدوالی شپېته سوري 10 او ارتفاع د هغه حجم په سانتي متر مکعب پیدا کوي ښه دا درې واړه اوږدوالی سور او ارتفاع درې واړه معلومې دي درې واړه چای کوو دلته پای ته رسیږي نننی درس وخت د ننني درس وخت پوره دی تاسو به دغه څو سواله کارخانګي کار کوئ کامیابه اوسیږئ ښه ورځ درته غواړو د خدای په امان